د جومات نه چې بار ووتو رڼا ولګېده نو لاندې کوشو نو هغه غار ته وردن نشو چې کم غار کې حضرت موسی علیه السلام رب العالمین ته 40 ورځې شپې عبادت کړی. سړی حیران شو چې خدایا دلته موسی علیه السلام څنګه وخت تېره الله دلته کې څنګه عبادت کړی دی الله به چې تا سانه کې نو بېله خبره ده یعنې په عقل ډېره ګرانه خبره ده ځکه لاندې به په پوړو مونږ ورکوز شو او غار مرکوټې غارو دومره غارو چې کټ په کیله په خوارۍ زیږي سړی پکې خپې غځولی شي پکې چې سملې نو خپې پکې کولاو غځېږي او لږ شان پلن دی او 2 کسه پکې سملاستېدی شي یعنې داسې د 2 کټو یا 1.5 کټ په اندازه به پلني او د کټ نه به 115 لیشتې یا 100 لیشتې به اوږدي. هغه غار کې مونږه لږ وخت تېر که پکې کېناست. الله پاک موسی علیه السلام ته وی دی غار ته راشه نو په دغه غار کې حضرت موسی علیه السلام 10 شپې تېرې کړې. نو روح المانی کې د دیلمی په حواله یو حدیث نقل نه اگر چې زموږ علما د دیلمی روایت د ډېر زیات دغه نه ورکوي تقویت نه ورکوي د دیلمی روایت نو هغې کې دي چې کله موسی علیه السلام 10 شپې تېرې کړې نو بیا خدای پاک سر خبرو اراده به وه د ملاقات نو د مسواک ومږه نو رب العالمین ورته وی دا مسواک دی ولې ومږه د روجهدار د خولې نه یو سام غوندې دی مسواک دی ولې ومږه د روجهدار د خولې خوشبو دا خو په ما د مشکو د خوشبویې نه هم خشته لګي نو یې 10 ورځې بیا دوباره نورې روجې ونیسه 10 ورځې دې ونیوې 10 ورځې نورې روجې ونیسه دا د دیلمي په حواله روح المانی د حدیث او نورو کتابونو نقل کړی خو چې کوم نور علما او یهود د مسواک د مږلو ذکر نه کوي خو بس 10 شپې دي قرآن شریف کې الله فرمایي او 10 ورځې خدای پاک زیاتې کړې. فتم میقات ربه 40 لیله د خدای سره چې کوم وخت مقرر کړی 40 شپې یې پوره کړې. 40 شپې چې موسی علیه السلام دلته پوره کړه هلته یو بل غم پېښ شوی دی خو هغه به راته بله جمعه ویم انشاءالله. هلته سامري څخه جوړ کړی چې موسی علیه السلام خو د خدای ملاقات له تور ته ختلی دی او خدای دلته راغلی دی هم هلته د څخه عبادت شروع کړ. موسی علیه السلام ته لا پته نه لګي 40 ورځې چې موسی علیه السلام کله پوره کړلې نو الله ورته تورات ورکړ په تختو لیکلې تورات ګوره څومره ګرانه ده دا تختې به ځان سره په 7 کیلومتره غر واپس راکوځئ قسم دی هغه ختلې بیل ګرانو او کوزېدل یې بیل ګرانو کوزېدل خو ده په خپله د 7 کیلومتره من بغیر د اوښ نه راکوشم او کوزېدل ګران په دې چې کونډی به دې م خوږېږي او دا پتونان او دا سپینې به دې خوږېږي زه چې ویښ ته راورسېدم یو 2-3 دمې مې پکې وکړې خو چې ویښ ته راورسېدم یقین وکړه ما دا نه وي چې دا خپې زما خپلې دي داسې کوږ وږ بتلم راتله یو طرف نه یو کس نیولې وم بل خوا مې کونټۍ نیولې وه نو الله ونه تورات ورکړه نو چې الله تورات ورکړه او الله ورسره بیا خبرې وکړې یو ځل خو یې ورسره مخکې خبرې کړې وې لاندې یو ځل یې په دې غر د پاسه ورسره بیا خبرې وکړې نو د موسی علیه السلام په زړه کې شوق پیدا شو د الله خبرې خو خوندورې خشته ښکلې وي مزېدارې وي نو موسی علیه السلام فورا وی رب ارینی انظر الیک خدای ما ته ځان هم لږ وښایه چې دې ووینم خبرې څومره ښکلې دي او څومره خشته او مزېدارې خوندورې دي نو الله ته به څومره ښکلې او څومره خشته به حدیث کې راځي ان الله جمیل یحب الجمال خدای پاک ښکلی دی خشته دی او ډول او حسن یې خوښه مي خدای ما ته ځان وښیه الله وی لن تراني ته ما نشي لیدلی دی دنیا کې لیدل ګران دي ما نشي لیدلی او آخرت کې به انشاءالله موږ ټول خدای پاک وینو که خیر انشاءالله لکه قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره مخونه به خدای ته ګوري او دا مخونه به خوشحالي تر و تازه چې په دې مخ موږ د رب العالمین ملاقات وکړو
یو روایت کې راځي چې کله جنتیان خدای پاک جنت ته داخل کړي نو یو میدان دی، په هغه میدان کې به دا ټول جنتیان راغونډ کړي او دا جنتیان به د دنیا د یوې هفتې په مقدار په دغه میدان کې راغونډېږي، لکه د جمعې مانځله چې موږ جومات ته راځو دا به راغونډېږي. نو رب العالمین به ترې تپوس وکړي څوک به د نور په کورسو ناست دی، څوک به د یاقوت په کورسو ناست دی، څوک به په مختلفو د هیرو جواهراتو په کورسو باندې به ناست دی. نو الله به ورته وي جنتیانو څنګه یې؟ خوشحاله یې؟ الله ډېر خوشحاله یې. ستا حمد څه نعمتونو کې کمي شته؟ نه الله هر څه میلاویږي. داسې څه نشته چې موږ محسوس کړو. بیمارو نه خلاص، دلته خو سړی په مال دولت خوشحالي، خو ټینشن غم پریشاني بیماري د مرګ یاره دا قصې پیسې وي. هلته خو داسې نشته، اس غم، اس فکر، اس ټینشن، اس پریشانی دا پکې نشته. نه بیماری شته، نه ډاکټر شته او نه مریض پکې شته، نه ستړیوالی شته او نه پکې سړی به هسې ډډه والي، خو داسې بلي لکه د دنیا چې سړی ستړی شي. جامې به بدلی خو د خیرنتوب د وجې به نه بدلی، هسې د خوند دپاره لکه ناوې خو جامه خیرنه نی او د خوند دپاره یې بدلی را بدلی. یا یو سړی ستړی نی او هسې بالغ ته ډډه ووي د خوند دپاره. تیاره پکې نشته، ټوله رڼا رڼا ده. د خوراک څیزونه چې څه ستا زړه غواړي، ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون، چې څه د خدای نه غواړې وړه کې د څه تېرېږي الله به درله درکوي. نو هلته څه کمې دی؟ بندګانو وایه که نه؟ او خوراک به څنګه نزلا من غفور الرحیم، ټول به د خدای میلماني. یو سړی د میلمستوب ژوند چې بل شانتي، یو د خپل کور روټۍ، یو د میلمستوب روټۍ. نو هر وخت چې جنتي روټۍ خوري میلمه به هر وخت، او میلمه به د چی د رب العالمین میلمه به. خدای دې زموږ نصیب کړي انشاءالله. موږ له به خدای راکوي که خیرې، موږ له خدای ایمان راکړی، بس خلونو د ګناه نه ځان ساتئ، نیکو ته توجه کوئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو په دایره کې کوشش کوئ چې ژوند تېر کړئ، او د عالمانو سره مینه ساتئ، خبرې اورئ، دین ته زده کوئ، تقریرونه اورئ، جومات ته راځئ، ذکر کوئ. خدای پاک باقي مونږ خو هغسې نشو کولی کوم چې صحابه کړی دي. شیطان کمزوری مونږ او بل خوا نفس دی، خو د خدای نه غواړئ چې خدای مونږ له جنت راکړي. اللهم انا نسأل الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول او عمل. رسول الله مبارک بدا دعا کولا خدای مونږ له جنت راکړي، الله د جنت نعمتونه راکړي. خدای هغه خبرې او هغه کار رانهوالی چې په کومو خبرو په کوم کار سړی جنت ته رسي. دا دعا به کول. نو اینا څه نعمت وګورئ، که څه کمی وي الله هېڅ کمی نشته. وی وګورئ که نه وغواړئ که څه الله څو غواړو، موږ چې څه غواړو میلاویږي. نو رب العالمین به ورته خپل ځان وښیي، دیدار د الله به وکړي. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. نو چې دوی الله ته وګوري که نه، نو چې په جنت کې څومره زرګونه کاله تیر کړي دي او د جنت خوشحالۍ تېرې کړي دي، ابد الله د یو سکند په دیدار د خلکو نه یېرې شي. دومره به د خدای په لیدو کې خوند دي، دومره به خوند دي. او چې واپس راشي د خدای د لیدلو به په دوی یو اثر پیدا شوي، دوی به نور هم ښکلي شي او خوشبویه به دي. نو چې کور ته راشي نو ښځې به ورته وي، حورې به ورته وي، خپلې ښځې وي ته خو نن ډېر ښه د بخاري شریف حدیث دی، د مسلم شریف، د ترمذي، وي ته خو نن ډېر ښه، ډېر ښکلی، ډېر خوشبویه، دا څه چل شوی دی؟ نو دی به ورته وي زه به ښایسته نیم، زه به ښکلی نیم، زه به خوشبویه نیم. رأینا الرب عز وجل الجبار. مونږ خپل الله لیدلی دی، مونږ د خپل رب سره ملاقات شوی دی. او چې الله سره ملاقات وشي او مونږ ته واپس کیږو، نو د هغې سر به په مونږ نه پرېوځي. یو سړی چې د ګلونو باغ ته لاړ شي او د ګلونو په هغه خوشبویه کې یا تاتاري په دکان کې وخت تیر کې او دی واپس راځي، نو د هغې هغه اثر پرې پرېوځي که نه پرېوځي؟ نو دقه رنګې د رب العالمین هغه د ملاقات اثر رامه نو خوند دی. نو حضرت موسی علیه السلام الله ته ربي ارني، ما ته ځان وښایه درته ګورم. ویې لن تراني، ما نشي لیدلی.
نه الله مهرباني وکړي ما ته به ځان ښیې خبرې دې ډېرې ښکلې دي ښایسته دي الله ته به څومره ښکلې ته به څومره ښایسته رب العالمین ما ته به ځان ښیې نه ښیې به موسی علیه السلام خو جلالي مزاج انسان و الله وی نه اخره کې الله ورته وی ښه یو کار وکړه زه دې غر ته ځان یو معمولي غوندې جلک ښیم ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني دې غر ته لږ غوندې ځان معمولي یو جلک خپل ښیمه نو که دې په ځای ټینګ شو ته به مې بیا ووینې او که غر ټینګ نه شو ټوکړی شو ته به مې څنګه ووینې دنیا کې هغه طاقت نشته آخرت کې به انشاءالله په سترګو کې هغه طاقت فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا قرآن شریف کې الله فرمایي چې الله پاک معمولی د خپل نور یو جلک غر ته وخو غر ټوکړی ټوکړی شو ټوټې ټوټې شو او موسی علیه السلام باندې هیبت راغی بېهوشه پرېوت هغه غر ته نن سبا جبل دکا وایي هغه د کوهي تور نه چې سړی راکوزیږي نو په لاره هغه ټوکړی ټوکړی پروت دی داسې وړی وړی ټوکړی وړی وړی خو نه دي غټې دي مونږ ته د غر په نسبت وړی ښکاري دا یې زما د دې لاس په اندازه دوه ګزه مربع یو ګز مربع درې ګزه څلور ګزه دوه فوټه درې فوټه دا یو ټوټه په ځای پرتې ټوکړی ټوکړی پروت څه د شګې جوړې شوې څه نه زرې جوړې شوې هغه شګې زرې خو 3.5 کاله تیر شو هغه خو به باران او اوبه وړي خو خبره خلاصه ده خو کاڼي پراته دي په ځای شګې زرې نشته نو دغه کاڼي ګز مربع 2 ګزه مربع 2 فوټه او فوټ مربع داسې ګډوډ دا ځای په ځای پراته دي سړی حیران شي چې دا لکه څنګه چې سړی دا یو کاڼي ماتی ټوکړې ټوکړې کړي دقسې ټوکړې پروت نو ما غالک نه تپوس ما په شک راغی نو غالک ما ته بل غر خو دغه غر دی نو ما هغه ته وخاندل مې دا خو روغ د قرآن شریف کې خدای پاک وایي ټوکړې مې دا معلومېږي دا چې لاندې م تپوس وکړو نو خلکو یو واقعي هغه نور ملګرو یې دغه غر ټوکړې شو زما ورور موسی علیه السلام هغه بس پوه شو بیا چې واقعي ما کې دلته هغه طاقت نشته په دې ځمکه د اسمان لاندې چې د رب العالمین ووینم خو یاره هغه الله چې خپل نورانیت غر ته ښکاره که او غر ټوکلی شو نو اوس هم که یو سړی بجلی ته نه ګوري بلف ته نه ګوري او بله پړق ناري کې نه سترګو کې هغه پړق وي که نه هغه شوق د موسی علیه السلام سترګو کې پاتې شو تورات یې راوړو قوم له یې ورکړ خو چې قوم له راغی او تورات یې قوم له راوړو نو قوم په غم اورېدلی او څنګه په غم اورېدلی او د سخي عبادت شروع کړی په دې قوم کې یو کس سامري دې سامري دوی چې کله د فرعون د علاقې نه راتلل نو د هغوی نه کالي غوښتې هغوی ته یې بانه کړې وه چې زمونږ کې خادي زمونږ له کالي راکې ولې مونږ به د شپې وځو نو مونږ به خامخا ځان ته رڼا کوو نو د فرعون قوم به وایي چې دا رڼا ده څه ده دا جوړتښتي څه نو مونږ به ورته ووایو چې مونږ کې خادي د واده دی نو دوی به راباندې شک نه کوي واده له ځو واده له به بار وتل واده به بار مناوه نو کالی تی په سوال غوښتي نو چې موسی علیه السلام کوهي تور ته لاړ نو سامري ورته وی دا کالی راکې چې دې سنبال کم دا خو د ګناه دي او چې موسی علیه السلام کله راشي نو بیا به تاسو له هغه چې څه فیصله وکړه به کوو او پردي دي هارون علیه السلام هم هغه وی او بلکل دا کالي مې استعمالوی دا د فرعونیانو کالي دی او د ګناه کالي دی دا راغونکې نو چونکې سامري زرګرو نو هغه له یې ورکړل چې دا ځان سره محفوظ کا نو سامري څه چل وکړو هغه ویلې کړل او یو سخی یې ته جوړ کړ قالب یې جوړ کړو په هغې کې ورواړو سخی یې ته جوړ کړ د سامري جبریل علیه السلام او د هغه اس لیدلی م ګوره موسی علیه السلام چا وپاله فرعون خدای د پیغمبر جوړ کړ او د دې سامري نوم هم موسی و دی چا وپاله دی مور غورځولی و د دریاب په غاړه ځکه فرعون به ماشومان وجل
قصه به درته بیا وکړم انشاءالله. نو جبریل علیه السلام به راته او دا سامري زوی کړی دی. نو عجیبه ده وموسی الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. وی اغا موسی چې جبريل علیہ السلام تربیت وکړه د هغه نه کافر جوړ شو. اغا موسی چې فرعون او پالو تربیت یې ولا ورکړه د هغه نه خدای پیغمبر جوړ کړه. د الله قدرتونه. نو جبريل علیہ السلام چې به په کوم اس راته د سامري له دله به خوراک ورکو پی به ورکول. نو د هغه اس چې به په کوم دی خپه کېښود نو هغه ځای به شین شو زرغون به شو. نو د سامري چې پخه به د پې شو نو ده وی چې دې خاوره کې خو څه چل شته. نو هغه خاوره یې ځان سره ساتلې وه. نو چې کله هغه سخې جوړ کړو هغه خاوره پکې ورویسته نو سخې چغې جوړې کړو. نو سامري خلکو ته وی موسی تللی دی خدای له کوهي تور ته خدای دلته راغلی. نو خلکو د سخې عبادت شروع هارون علیه السلام ډېر وی خلکو نه منه وره که نه وي مونږ سره خو یې دېر شوه دی لوس کړی و. نو څلوېښتو ته خبره ورسېده خدای ته رک شوی دی ګرځي واپس خدای دلته راغلی دی. نو خلکو د سخي عبادت شروع که قرآن شریف وی وی تاسو اتخذتم العجل سخي نه خدای جوړ که ظالمانو چې موسی علیه السلام څنګه راغی قوم سخي ته په سجده پراتو وی داسې اوس چېرته کېږي. لاول خورور سره په جګړه شو. هارون علیه السلام یې مشر ورو 3 کاله د موسی علیه السلام نه مشر او موسی علیه السلام چې خدای پاک پیغمبري ورکړه نو د خدای نه دا سوال وکړه وی الله زما ژبه کې خو فصاحت نشته فرعون سره بس خبرې کول غواړي. زما ورور هارون هو افصح مني لسانا د هغه ژبه زما نه ښایسته ده ښکلې ده هغه فصیح سړی د انسان دی. نو اما سره ملګرې که وزیر می که مرګری می که وی زه ټیک شوه سنشد عدو د که میخیک وی ستا لاس می ستا پرور مضبوط که زه ستا رورم مونږ ته پیغمبر که. نو هارون علیه السلام غریب نصیحت کړی او موسی علیه السلام خو غصه ناکو نو فورا یې ونیوه د لاس نه او د دې زنې نه یې ونیوه او ویې لا تاخذ یا ابن ام لا تاخذ بلحیتي وی زما ګیر او سر دی ولې ونیو ما خپل وس کړی دی که نه. نو بیا سامري راونیوه وی دا دې څه کړي دي. بس موسی علیه السلام چې په سترګې راویستې بس هم په یاره شو او بیا ورته وی دا دقسې کالي مې ولیکل او اخذت قبلة من اثر الرسول د جبریل علیه السلام دغه خپې د اس هغه خاوره مې پکې واچوله نو هغې سره دا چل پکې پیدا شو. وی خو تاسو وایي که دا خدای دی ای بني اسرائیلو ای ظالمانو تاسو خدای د فرعون نه خلاص کړئ. فرعون خو د دې شرک او کفر د وجې خدای هلاک کړ. هغه سره خو زما مقابله په دې شي وه نو ظالمانو تاسو بیا دلته د سخي عبادت شروع کړ. نو هغه سکی یې راواغېسته او حلال یې کړ او اور یې ورته ورته کړې وایي دې سوځوم که دا خدای ایمان نه ځان خلاص کړي. نو بني اسرائیل خو پوه شو چې موږ نه غلطي شوې او سامري ته یې ویې زه ستا سزا دا ده چې ته به لا محساس ته به چغې وی چې ما له ګوتې مه راوړی. نو په هغه خدای د خارخ او د سخو دانو بیماري ولګوله په وجود یې ننکۍ راوختې او سخا دانې پرې راوختې که چا به ګوتې ونه ما له ګوتې مه راوړی ګورې هغې کې خدای سامري مرداد. بیا الله غوسه شوی و وی دې قوم سره څه وکړم الله وی دوی سره ما څونه احسان وکړه دوی به چغې والې چې خدای د فرعون را باندې ظلمونه کوي فرعون را باندې کارونه کوي خدای د دې فرعون نه خلاص کا نو ما ته را خلاص کړ چغې به یې والې د دې بچي به یې وجل هغه فرعون چې د دې ماشومان یې وجلي دي حلال کړي دي ولا ماشومان نو هغه فرعون مې ولا هلاک کړه دي د سترګو وړاندې مې هلاک د اوو لکو قوم سره مې هلاک کړ. وادي تیه ته مې راوستل په وادي تیه کې مې ولا ترنجبین او ملزان او سیسې ولا ورکړې اوریاز مې پې د پاسه کړه اوبه مې ورته راوویستې کتاب مې ولا ورکړ نعمتونه مې ولا ورکړل او دوی بیا د سخي عبادت وکړ مرتد شو. اوس به څه کوو وی فقتلوا انفسکم اوس دې ځان مړه کړي د مرتد سزا دا ده چې یو بل وجني اوس بس دوی په توبه نه مسلمانېږي یو بل وجني خدای یو بل به څنګه وجني بس وی علاج دغه دی بل علاج نشته که نه کړي ټولو باندې سزا خدای راولي
اوریاس خدای راوسته سینګ به یو بل وجني پلار زوی بس وی دا زما کار دی الله کار دی اوریاس خدای پاک راوسته په هغه اوریاس کې دوی غیب شو او بس تورې واغېستې وې غدارونه په یو ورځ دې خدای اویا زره مردار کړل بس شو په یو ورځ باندې اویا زره مړه شو بیا هم الله غوسه و رب العالمین بیا هم غوسه و دا غریب بیمار به خیر دی کښېنه او په اطمینان یې کښېنه او په قلا رب العالمین بیا هم غوسه و نو موسی علیه السلام څه چل وکړه د قوم نه اویا کسان واغېستل وی دی چې کوهي تور ته لاړ شو چې خدای ته لږه جړه وکړو کوهي تور ته ځو چې الله او بیا په دومره دا سپېرو چې دوی موسی علیه السلام ته وی دا تورات داسې نه چې د خدای نه دا تعالی کړي یعنې دونه معجزې یې ولیدې دومره معجزې یې ولیدې دشمن یې خدای د سترګو وړاندې هلاک کړ ترنجبین او سلوه او اوریاز یې هر څه او بیا وی دا به تعالی کړي خدای خپه دی هغه وی ظالمانو الله خپه دی زه چې ځو چې خدای ته لږه جړه وکړو نورم او تاسو به خپله به خدای ته ووایم چې الله ورته ووایه چې دا ما کتاب دی نو کوهي تور ته اویا کسان لاړه نو خدای ته جړاګانې وکړې یا الله وی دا ظالمان خو دا تعالی کړي نو خدای پاک هغوی سره خبرې وکړې دا زما پیغمبر دی او دا کتاب ما ورکړی یقین یې راغی نو چې یقین یې راغی بیا څه وایي هغه خلک چې پکې نیکانو چې بوتلی وی ارنا الله جهره وی مونږ ته خدای وښایه هسې نه چې دا خبرې د خدای نی دا ظالمه خدای راته وښایه چې ښکارې وینو نو بس چې وی سینګ خدای راته وښایه او د بیادبۍ دا خبرې د خولې نه وخته نو بس مضبوطه زلزله ګلس پرې راغی خدای دا اویا وړلته مړه کړه مړه شو موسی علیه السلام خدای ته په ژړا شو یا خدای پاکه یو د سرورو قمقلو خبره وکړه نو ټول دې مړه کړل یا خدایو قول نه به څه جواب ورکوم وی به چې زمونږ مشران دې بوتله ترې مړه کړل خدای دا جمدي کا یا الله دا جمدي کا دا په دې کوهي تور کې نو خدای پاک واپس جمدي کړل ګوره څونه معاملې په دې غر کې شوي دي نو چې واپس جمدي شو بس بیا خو یقین راغی وی بس زمونږ توبه ده نو واپس موسی علیه السلام سره راغله دا څونه مبارک غر دی په ټولو غرونو کې د دې نه غټ غر مو ونه لید د دې غر نه چې راکوي شي لار کې د هارون علیه السلام قبر دی یو غونډۍ ده د ځمکې نه لږه غوندې اوچته ده په هغه غونډۍ د حضرت هارون علیه السلام قبر موږ جوړمبي ته د هارون علیه السلام قبر راولل یا وله غوندې کچه کوټه ده پوټې نه کچه کوټه ده د ګټو د خټو او په هغې کې د هارون علیه السلام قبر دی او څه غلافونه پې خلکو د پاسه اچولي کچه دی لاندې ځمکه هم د خاورو ده جانمازونه او دا څیزونه پکې خلکو اچولي او یاره ته یقین په خدای وکړه جومات کې ناست یم چې څه اثرات انسان محسوسوي هلته زه خو جومات کې ناست یم دروغ درته نه وایم یو خبره مې خولې نه راله درته بیا وکړم زه خو چې د هارون علیه السلام پیغمبر د قبر سره کښېنه هغوی ورته بورډ هم لیکلی دی آثارو قدیمه او تحقیق سره دا قبر یې ګورې ثابت دی نور حقیقت نه الله خبر نو مونږ چې زه خو چې کښېناستم په خدای یقین وکړه یو منټ داسې خوشبو را باندې ولګېده چې زه حیران شو نوه خوشبو ناګانه د خوشبو یو چلک غوندې راپورته شو یو 2-3 منټه بیا خوشبو ختمه شو هارون علیه السلام غلغې لګولې دی هم اوچت دی هغې ته منبره خیږي او د هغې نه لږ غوندې په فاصله داسې 1 کیلومیټر 2 کې د صالح علیه السلام قبر صالح علیه السلام پیغمبر د هغه قوم خو هغه په مکه تبوک ته چې دی هلته قرا صالح دی چې دا قوم یې خدای هلاک کړ نو صالح علیه السلام هجرت وکړ دې علاقې ته راغلی دی تاریخ لیکلی نو دې علاقه کې بیا صالح علیه السلام وفات شوی دی او د هغه قبر هم یو غونډۍ ده د هغه غونډۍ د پاسه دی دا ټول یو ځای دی دا کوهي تور او هغه د کوهي تور په ویښ کې هغه ځای چې کوم دی کې موسی علیه السلام سره خدای پاک پیغمبري ورکړې سین کاترین ورته نن سبا وایي او د موسی د هارون علیه السلام قبر او د صالح علیه السلام قبر یو خوا لږ په فاصله کې بحر کلزم دی او دا غر دی او بل طرف ته فلسطین او د اسرائیلو علاقې راځي
او موسی علیہ السلام کم دی دفن دی نو د هغه قبر نه دی معلوم. صرف دومره ده چې بخاري شریف کې یو حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی کله چې د موسی علیہ السلام د مرګ وخت راغی نو د الله نه سوال وکړ، وی الله ما بیت المقدس ته نږدې کال ته مې مړ کا، چې دومره بیت المقدس ته نږدې لکه یو سړی چې کاڼي ولي او بیت المقدس ته رسیږي. نو خدای پاک هلته بوتلی دی او د سرو شګو یو غر دی، یو ډیری ده، د هغې سره خوا کې دفن دی د لاره په غاړه. حضور پاک فرمایل لو كنت سم وي که زه هلته اوس دې وخت کې وي نو ما به یې درته قبر ښولی وي، چې دلته قبر دی د دې سرو شګو د ډیری سره خوا کې د لارې په غاړه. نو د دې حدیث ته معلومیږي چې موسی علیه السلام د مرګ نه مخکې بیت المقدس ته تللی دی، بیت المقدس، او هلته کې هغې ته نږدې د لارې په غاړه د سرو شګو چې کوم غر دی او ډیری ده هلته کې وفات شوی دی او هلته دفن. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم داسې یو معجزه ښکاره کړې وه. کله چې طفیل ابن عمرو الدوسي په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړه او بیا ورته زه خپل کلي کې د ایمان او د اسلام دعوت چلوه، نو هغه وی الله رسوله مال یو نښه راکړه. نو نبی علیہ السلام ورته وی نښه دې دا ده چې تندي نه به دې رڼا خیږي. دا یم د هغه په وجود کې د رسول الله مبارک معجزه شوه. وی بیا خو به خلک وایي چې دا جوړ برګې مرض پرې راغی. وی ښځه دا رڼا به دې کونټۍ ته منتقل شي، کونټۍ نه به دې رڼا خیږي. داسې دوه صحابو په مدینه منوره کې د نبی علیہ السلام مبارک نه د شپې د جومات نه راووتل، چې راووتل نو د یو کس د کونټۍ نه داسې رڼا تله لکه د بیټرۍ په شان دی. نو مسلمان دی روانو، نو چې لاره کې یو خوا جدا کېده او بل خوا جدا کېده، نو د هغه بل هغه کونټۍ م رڼا شروع کړه. نو شعیب علیه السلام خو پیغمبر و سپینګیري بوډا، نو هغه ولا کونټۍ ورکړه، وی دا پکې فایدې دي او دا ما چې دا کومې فایدې راته ذکر کړې نو ما حواله درکړه، دا په مدارک التنزیل تفسیر دی د قرآن شریف هغې کې لیکلی دی. کومه بیبي ورسره کومه ښځه یې وله په نکاح ورکړه، د هغه خو دوه لوڼه وې، نو صفوره ورته یې په سواد فې واورې سره صفوره علما لکه غالب ګمان داسې دی چې ای ورکړه، او دا هغه وه چې موسی علیه السلام صفت یې کړی پلار ته او ورپسې تلې واوره یې وسته. یا ابت ان خیر من استاجرت القوی الامین، بابا ته چې کوم مزدور ځان له نیسې نوکر نو دا ښه دی ده ونیسه، دی پهلوان مضبوط هم دی، درنه بورقه په یک سر راوایسته او دی امانتګر دی، نیک سړی د خیانت د سترګو نه کوي، د لاس او د ژبې نه کوي. په لاره کې را روان و دې ځان نه رستو کړم چې زما وجود ورته ښکاره نه شي. نو اوم غالبه ګمان دا دی علما وایي چې همدغه صفوره یې ورته په نکاح چې بیا کله الله پاک خبرې ورسره وکړئ. ما تېره جمعه نه بله جمعه درته قصه کړې ده. نو رب العالمین نبوت او پیغمبري ولا ورکړه، وی اذهب الى فرعون انه طغى، زه فرعون ته په سر ختلی، سر ختل څه د خدای دعوی کړې ده، ورځه اوځه. نو موسی علیه السلام یې زما ورور هارون ځه، هغه به دې ملګری هو افصح مني لسانا، هغه د ما نه په ژبه کې لږ ښه دی، ژبه فصیحه ده او د وعظ او تبلیغ دپاره فصاحت او د ژبې نرمي دا ډېر بهتر شی. نو موسی علیه السلام را روان شو د بحر قلزم په غاړه په وادي سینا کې، کم کې چې وادي تی هم ده د هغې په غاړه راځي. اوس لوی روډ دی او سړک جوړ دی، هم تقریبا همدغه لاره وه، ځکه دې نه نږدې لاره بله کېدی نه شي. دا لاره نیغه ده، دې کې کوږوالی ځای په ځای راځي، پکې موړونه چوکونه او موړونه پکې راځي، خو دا نیغه راغلې د قاهرې ته. نو په دې لاره راغې چې راغې نو د الله د طرف نه حکم، نو علما لیکي چې هلته هارون علیه السلام له خدای پیغمبري ورکړې وه، څنګه چې موسی علیه السلام له الله ورکړه، نو هارون علیه السلام الله پاک پیغمبري ورکړې.
او چې پیغمبر شو بیا خو د الله ورسره خبرې اترې شروع شي، بیا خو ول الله وحی را لیږي، بیا فرشته ورته را لیږي. نو جبریل علیه السلام فرشته خامخا راځي، یا د الله را طرف نه نورې فرشتې هم پیغمبرانو ته راځي. نو هغه ته الله هلته کې اطلاع ورکړه چې تاله مې نبوت او پیغمبري درکړه. د موسی علیه السلام نایب به، وزیر به، او ورور د راروان دي، بیبي ورسره ده، بار استقبال له ولوزه دی ولا بار استقبال له دواړه یو بل سره ملاقات شو، ملاقات یې وکړ، یو بل سره ورترغانه وتل. او چې کومه علاقه د موسی علیه السلام ما تاسو ته تیره جمعه ویلي فیوم ورته نن سبا وایي، غالب ګمان داسې دی. نور خو 3.5 زره کاله تېر شوي دي، حقیقت حال نه الله خبردار. خو دغه دی خلک داسې وي، کتابونو دا لیکلي دي. نو دغې علاقې ته خپل علاقې ته راغی، د خپلې مور سره ملاقات وشو، د خپلې مور سره او ورور استقبال وکړو. بعضې علما خو دا لیکي چې مور له ورغې نو په لومبي وخت کې مور ونه پیژنده، وروستو بیا د مور سره خپل تعارف وکړو نو مور وپیژند. خو لیکن دا خبره د ما نه ده خوښه، ځکه هارون علیه السلام رور ورسره دی. نو چې رور استقبال وکړو او رور کور ته بوته نو د مور په پیژنګلو څنګه نه کېږي. چې څنګه کور ته ورسېد بیبي په کور کې کېنونه او هغه خپلې ګډې چیلې سنبال کړی، نو هارون علیه السلام ته زه چې ځو چې د الله کومه ډیوټي ده چې هغه پوره. نو نیغ د فرعون خواله ورغی. زمارو فرعون په یو علاقه نه دی اوسېدلی، دی په مختلفو علاقو کې اوسېدلی دی. د ښکار ځای جدا و، په دغه فیوم کې د ښکار ځای و، دی به ښکار له دغه علاقې له راته، ځکه د علاقه کې اوبه دي، د دریای نیل نه نهرونه جدا شوي دي. مونږ په خپله د یو نهر په غاړه باندې په ګاډي کې سفر وکړ. ما تپوس وکړ مې دا نهر وي دا د نیل د دریاب د نهر تللی او دا ډېره آباده علاقه ده. اوس چې مونږ تلي غنم لو شوي و. عجیبه دا ده چې موسم د دې دی نه هلته یخ دی، داسې موسم و هلته لکه زمونږ په وطن کې په فروری کې څنګه موسم وي، یخ ښکلي یخ موسم. د 11 بجو نه پس لږه غوندې ګرمي شي تر د 3-4 بجو پورې، خو هغه ګرمي سړی تنګی نه، نور سړی نه تنګی لکه فروری. او بیا د 4 بجو نه پس خشته ښکلې هواګانې لګي، دومره ښکلې هوا لګي چې سړی خوشحالی ورته. د شپې م ښکلې یخه هوا لګي، سهار م ښکلې یخه هوا. نو ما ته به ملګرو وي چې عجیبه ده موسم یخ دی، غنم لو شوي دي، لونه پکې شوي اوس چې زه راتلم، او ښکلې باغونه پکې و، سبزی پکې وې، ډېره ښکلې آباده علاقه ده. دا فیوم دا ځان له ضله د یو علاقه نه ده. دې کې د موسی علیه السلام هغه کور هم شته چې په کوم کور کې موسی علیه السلام پیدا شوی دی، مور ورسره او هارون علیه السلام. نو د فرعون دا فیوم علاقه دا د فرعون د ښکار علاقه و، دلته به ښکار لراته جیزه، دلته د بیل محلو جیزه ورته وایي. دا جیزه کې چې د کوم محلو دم هغه یو چې کوم ځای کې د دریای نیل نه نهر راغلی دی، د دریای نیل په دغه علاقه نهر بل راغلی، خو اوس دیل دغه علاقې نه لرې شوی دی، ډېر لرې تللی دی. ځکه دریاب په تاسو ته پته ده ځای پرېږدي که نه، کله یو ځای وي کله بل ځای کې بهیږي. نو اوس ته لر شوی دی، نو دغه نهر نن سبا نشته، هغه اوچ شوی دی. نو دغه دی په جیزه کې مره د خپل محلاتو ځای په ځای د دریای نیل په غاړه د دې فرعون محلونو ځان لی جوړ کړی و. اوړي کې یو طرف ته به ته، ژمي کې بل طرف ته به ته، خپل علاقه وه. لکه دلته کې چې د صدر یو ځای راشي پېښور کې ځان له ځای دی، ریسټ هاوس دی، په کراچۍ کې ځان له دی. خو دوی خو نن سبا د جزورو د موټرو زمانه ده، یو ګنټې دوله یو علاقې ته دی صدر کې راشي، پېښور ته راشي نو یو ګنټه دوه تېرې کې بیا ځي. هغه به د اوښانو او د اسونو پیاده زمانې وې، نو ګنټې دوله به نه تلل، هر ښار کې به د دې بادشاهانو محلونه، نو دا به په میاشتو میاشتو په یو محل کې اوسېدل. دغه وخت کې د فرعون محل چې کوم موسی علیه السلام ورته د الله طرف نه اتفاق دی
په دقه ځای کې چې کوم د موسی علیه السلام د کور سره خوا کې نږدې او د نیل په غاړه او چې دې صندوق کې اچولی او د فرعون محل ته تللی و هلته یې نیولی هم په نیل کې نه دی غورځولی د نیل نه چې کوم وله جدا شوې ده د نهر نه لکه تاسو ته پته ده د تنګي نه غټ نهر تللی دی ثوابۍ ته تللی دی او د هغې نه ځان له شاخونه جدا شوي دي که نه دي جدا شوي دقسې شاخ په دې شاخ کې موسی علیه السلام صندوق کې غورځولی نو د فرعون محل ته هغه شاخ تللی نو هغې کې بیا د فرعون جینکو وینځ روچت کړی دقه وخت کې فرعون په خپل محل کې دوی چې تلل هارون علیه السلام ورته یې رورې دا خو شپه ده سار به ورځو سار به لاړ شو وی نه د الله حکم کې تاخیر راځي ما ته الله حکم کړی دی او ستا متعلق هم کړی دی راته ویلي دی اذهبا الی فرعون انه طغا فقولا له قولا لینا نرمې خبرې ورسره وکړې ستغې ورته مه وایې ولې په نرمۍ انسان په زړه باندې خبره اثر کوي نرمې خبرې وکړې وی ورځو پې څنګه ورځو ته راځه ما سره موسی علیه السلام مخکې د هارون علیه السلام ورپسې دی او شپه ده او عجیبه ده خود الله د طرف نه مدد ده چې نیغ ورغې په محل څوکیدار پې روپې نه شو چې دا څوک دي دروازه ورته کولو شوه په بل ګیټ ورلل څوکیدار ونه لیدل دروازه ورته کولو شوه په نورو ګیټونو نیغ ځي دی خو پکې ماشوم پاتې شوی دی په دې کور کې لوی شوی هغه ته خو د فرعون د ملاس دی او د آرام او د ډوډۍ او د خوراک څاک هر څه معلوم دی بس نیغ ورغې څوکیدار اړو پې پوه نه شو چې دا څوک دی او څوک نه دی او فرعون په کوټه دننه ورننوته او د خپې نه یې ونیوه ویې اړقاو چې راپاڅېد وي دا ته څه دلته څه کوې ته څوک یې هغه وی زه موسی د شپې د خوبه ده ته خو ته ها ته موسی ته زما کور ته څنګه راغلې خو ماشوم لوی شوی دی ورسره د 10 کالو پورې د 10 کالو عمر یې دی د موسی علیه السلام چې د فرعون نه تللی دا اوس تقریبا 10 کاله څه د پاسه واپس راځي 10 کاله یې بار تېر کړي دي نو فرعون غوسه شو چې ته خو تلې تا خو سړی وژلی او همدقسې ورته وویې وایي تا خو به سړی وژلی ما ماشوم لوی کړی سړی دې ووژل لاړې اوس بیا راغلی موسی علیه السلام ورته وی هغه زما جدا حیثیت اوس مې جدا حیثیت دی انی رسول من رب العالمین د خدای استازی یم فرعون زه د خدای استازی الله را لېږلی یم او بلغک رسالت د خدای پیغام درته رسوم الله چې ما ته څه ویلي دي درته رسوم و انا لک او زه ستا دپاره ګوره د نیک بنده راغلیم نیکي او ښه پیغام در کوم او زه به د ځانه د خدای په خبرو کې امین یم څه دویم دریم ټکې نه کوم په نرمۍ ورته ووایي چې زه په هغه حیثیت نه یم راغلی چې ستا په کور کې د ماشوم لوی شوی یم په حیثیت د زوی نه دې وخت کې په حیثیت د رسول راغلی په حیثیت د پیغمبر راغلیم ستا کور ته او خیر مې دله راوړی دی فرعون که دا خیر دا ته خیر رسوم د ناصح یم ستا دپاره خیر خوی یم ستا دپاره که زما خبره دې ومنله الله د نه خوشحالیږي په دنیا کې یم په آخرت کې یم بس شی به دې برحالي قوم به دې تابع وي اوس ستا په خپل پیسه او په زور او په نیزه او په تور او په فوج باندې تکیه ده بیا به دې سره سره په الله هم تکیه راشي اوس دې دا څیزونه ملګري دي بیا به دې الله ملګري شي ډېر په نرمه لهجه موسی علیه السلام لګیا دی خبرې کوي او د هغه سترګې سرې دي هغه خو وایي چې ښه ته ماته دا خبرې کوې الم نربک فینا ولیدک ته ماشوم مونږ نه لوی کړی ماشومان یې دلته نه دي تېر کړی مونږ رکوټ یې نه لوی کړی مونږ ستا تربیت نه دی کړی تا مونږ سره وخت نه دی تېر کړی زمونږ تربیت یې نه دی حاصل کړی ته ماشوم نه وې مونږ سره دې وخت نه دی تېر کړی بیا سړی دې موجلی دی زما په قانون کې خو تا باندې د 500 سزا ختلې ده سزای موت ته خو مجرم یې ګوره دا خبرې مه کوه دا خبرې مه کوه دا وړې خبرې دي دا کچه خبرې مه کوه
ولی خبرې مه کوه درنې خبرې کوه دروند سړی ایمان راوړه په الله یو منه ته خدای نه خو فرعون برور نشه اوچتېده او دې باندې زیاته غوسه ورله چې ته زما د محل ته بې اجازته څنګه رالې او زما کور ته څنګه رالې او زما خپلې څنګه وړه زما محل ته څنګه راغی موسی علیه السلام ورته دقې وخت کې چې کله موسی علیه السلام د الله پیغمبري ورکړه او دی ورته ووایي چې الله ګورې فرعون ډېر ظالم دی په مې بدل پورې دی د قتل هسې نه جنجال جوړ نشي الله وی دا کونټی به غورځی تا داسې شی ما درکړه چې د فرعون پلار هم غږ نشي کولی ستا سره داسې وستره زه دې یم که نه الله ورته وایي الله اکبر زه درته ګورم زما د سترګو لوان دی الله وایي الله داسې سترګې نشته لکه که زمونږ په شانتې زما د نظر مخکې زه درته ګورم هېڅ فکر چې ونه کړې ځه ورځه پې بس خو چې دی نه صبرېده او موسی علیه السلام پوه شو چې دی خو اوس پولیس یا خپل فوج ته وایي یا ما له تکلیف راکوي خبره پې اثر نه کړي نو کونټه یې غورځوله فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين چې کونټه یې غورځوله یو اجدها ته جوړه شو څومره اجدها ته جوړه شو الله اکبر داسې اجدها ته جوړه شوه د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې یو میل په لکې اوچته ودرېده یو میل او خولې څونه وه د دواړو جامو په منځ کې 80 ګزه فاصله وه 80 ګزه او تک سور او شین رنګ یو دا په تفسیر کبیر کې هم شته خازن کې په مظهریم لیکلي دي او زمونږ د حیوانات یو کتاب د حیات الحیوان هغې پکې لږ نور هم زیات خبرې کړي دي لږې غوندې زیاړه او سره او زیاړه وه سره او زیاړه راک او په لکې ودرېده او د دواړو جامو منځ کې 80 ګزه فاصله او یو جام یې په ځمکه کېښوده یو یې د ده د محل په دیوال کېښوده به د چې وکتل د ټیزونو باران شو او چې څنګه دا خپل شکل دی مار وخو فرعون ته څنګه نو بیا څه چل وکړو بیا دا خوله راوچته کړه او دې محل ته ور مخامخ کړه دا غون محل ده په دا خوله کې راوچته او ناګنې ګواښ وکړه په فرعون پسې چې ګواښ یې وکړو غریوال را ټوپې کړې د هغه خپل تخت نه د موسی علیه السلام دې خواله راغی موسی بچ مې که زه راته نه ویم سم شه که نه بعضې علمو زمونږ لیکلي دي دستونه یې وکړل 6 نو بهر کې د هغې ټیټ ده د یارې ناصرینه غول بیږي یاره چې بسري راشي نو غول ته بیږي خو دا 100 او 6 زما ذهن ځکه نالي چې هغه وخت کې څوک و چې دستونه یې وله شمېرل نو ډېر والې عربۍ کې بعضې وخت یو سړی چاته ویله کوي دا خبره تا ته ما 100 کاره ته وکړو ته نه منې نو 100 کاره ته یې نه کړی مطلب دا چې ډېره مې درته ډېره مې وکړه نو ډېر دستونه ممکن ده کړی به وي ځکه دومره غټه اجدها و چې وي د ما د مقابلې دپاره نو ده باندې به څونه هیرو اوس هم دا غټې اجدهاګانې شته ټیک ده چې دومره غټه اجدها نشته خو تاسو د حیواناتو د کتابونه وګورئ تاسو ته پته ولګي په دې ځنګلونو کې د افریقې او د امریکې داسې اجدهاګانې شته چې غونډه چیلې په خوله کې ونیسي او تېرېږي چیلې انسان نیسي انسان په خوله کې کله ونیسي ځان ته یې ورو راکاږي نو تېرېږي غونډه انسان نو چې ده باندې ګواښ وکړه او دا خولې ور مخامخ کړه در او دانګل امام رازي رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې لیکلی دا د هغه تفسیر کې لیکلی چې دومره چې کم خلک راغونډ شوي په هغوی دومره هیبت راغی چې 1000 کسان خو د بګ دړنه کې یو په یو ورځه او بل په بل ورځه او بل په بل ورځه او غوبل شو 1000 کسان خو په هغې کې مردار شو
بس چې کونټې موسی خدای ته ګور، خدای ته وګوره، خبره کو، مذاکرات کو، جوړه کو شیر او نزاع، مار دی په جنجال دی واړولو. موسی علیه السلام فوراً کونټې ته لاس کړی، واپس د خپل امسا جوړه شو، لاس یې ترخ کې ورکه او بار راوویسته، داسې رڼا کوله لکه د سپومۍ او د ستوري د نور په شان رڼا چمکېده، او بیا واپس په ترخ کې ومنډه، ګریوان کې ومنډه، واپس لاس سم شو. دا دوه نښې مې دي معجزت. فرعون ورته وی ما ته څه د پیغمبرۍ دلیل او نښه دې شته که نشته؟ دا مې نښې. بس فرعون هوښیار و چې ده سره دویمه نه کېږي. اوس که دویمه هم خو مار دی، اوس که یو کلپ یې راکړه خو والله که مې پته مو لګي دی ویدان کړی، یو موږی دی، بس بدې لګي. زمارونو نصیحت له به ورته فرعون وی مشوره کوم، دا کوم، هغه کوم، نن سبا او خپل میټینګونه هوښیارو فرعون چې ماحول ته خراب نه شي. اخیري چې کله موسی علیه السلام پوه شو چې دې خو اوس نور نه سمېږي، دې کې نورې ډېرې واقعات منځ کې راغلي دي، دا یو ورځ نه ده، دوه ورځې نه دي، درې ورځې نه دي. موسی علیه السلام دمکې ورکړي چې ګورې ظالمانو، قوم ته دعوت ته ایمان ورکړی، د فرعون قوم ته غیم ایمان نه دی، خو د فرعون تابعدار و، فرعون ته خدای وي. نو کله په الله پاک وینې نازلې کړي دي، کله په الله پاک مولخان نازل کړي دي، کله په الله پاک چیندخان نازل کړي دي، مختلف قسم عذابونه. او چې کله به عذاب راغی نو فرعون به موسی علیه السلام راوغوښته، وی ته راشه څه مشوره کوو، میټینګ کوو، ته د عذاب خدای ته ووایه چې لرې کړي، څه چل کوو، مونږ څه مشوره کوو، کیدای شي مونږ مسلمانان شو. دوه قومه په مصر کې اوسېدل، یو د فرعون د فراعنه او چې کوم تابعدار خلک وو، او یو د موسی علیه السلام قوم. د موسی علیه السلام قوم دا هغه چې د موسی علیه السلام د بني اسرائیلو، یعقوب علیه السلام 12 زامنو، 12. یوسف علیه السلام خو د مصر بادشاه شو، نو بیا پلار یعقوب علیه السلام سره د 11 ورونو مصر ته راغی. نو یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام سره 12 زامن په مصر کې آبادو. نو دا د 12 بچو اولادو کله چې د مصر نه تلل نو 7 تللي دي د موسی علیه السلام قوم بني اسرائیل. اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب دی، د یعقوب علیه السلام اولاد بنو اسرائیل 7 تللي دي، د ماشومانو ښځو او د لویو وړو ټولو سره ولګو. نو دا د موسی علیه السلام قوم د فرعون، او دوی به د موسی علیه السلام د قوم نه دومره خراب خدمتونه اخیستل چې د حد نه وت. پفي به په دوی کړل، زمیندارۍ به په دوی کولو، ګوړ او چارې به په دوی کولې، لارې به په دوی صفا کولې، د چوړیتوب خدمتونه به یې اخیستل، ښځو نه به په کورونو کې کارونه اخیستل، په کور کې دننه به د موسی علیه السلام د قوم ښځو دوی خدمت کو، سړو به له بر خدمت کو، ماشومانو باندې به هم خدمت کو، بس دی د غلامۍ په ژوند کې چولې. د 24 ګنټې خدمتونه، او زما ورونو یوازې دا 24 ګنټې دا خدمتونه نه، د محل کې د ګلکار سره کارونه، د مزدور لیبر کار، دا ټول د موسی علیه السلام د قوم نه به اخیسته. نو بس اخره کې د یو برته صرف ویم یو عذاب به په هغوی په دوی بنو، اوسېدل به ګډ لکه خو یو ځل په الله وینه کړه، ټول ارڅ یې ورته وینه کړل. چې وینه یې کړه نو د موسی علیه السلام د قوم د بني اسرائیلو کویانو کې به اوبه، دوی کویانو کې به وینه، د هغې منګو کې به وینه وه، او د موسی علیه السلام د قوم په منګو کې به اوبه وې. یا لکه لږې اوبه تاسو راکړئ، زموږ خو ټوله وینه ده. نو جام به د اوبو راډکه، دوستان به مو خپل او تعلق هم و یو بل سره، هلته یې نوکرۍ پې کولې، کارونه یې پې کول. نو چې د جام نه به د اوبو راډکه د بني اسرائیلو کس او د موسی علیه السلام د قوم او د فرعون قومي له به یې ورکو، نو د ده په لاس کې به اوبه وې چې د هغه لاس له به لاړه هغلته به د وینه جوړه شي. تر دې حده پورې بعضې مفسرینو لیکلی دي چې یو کس ډېر تږی و، نو د موسی علیه السلام قومي ته یې وی اله اوبه را، وی زه خو در کوم خو تا سره وینه کېږي، وی داسې وکړه خوله کې اوبه راواله او زما خولې ته یې راواچوه. هغه وی ښه، نو خوله کې اوبه راواخېستې د موسی علیه السلام قومي، او د فرعون قومي ته یې په خوله کې ور واچولې. نو د موسی علیه السلام د قومي په خوله کې اوبه وې، د هغه خولې ته چې ورسېدې وینه ته جوړه شو.
ملخان او چیندخې او دا عذابونه او چې کله به عذاب راغی فرعون به دې غلی راوغوښته او یې ګوره دا عذاب ته خدای ته ویلي کې مذاکرات کوو مسله جوړو بیا به د خپلې خبرې نه رسته شو بیا به د خبرې نه رسته شو چې څه وعده به یې کړی وروسته به شو اخره کې موسی علیه السلام ورغی دې قوم ته هم نصیحت وله وکړه وته وی ښه ده داسې کار دی ایمان خو ظالمه نه راوړي یو کار وکړه بس ما خپل کار وکړه ما د الله د طرف نه چې کوم دعوت و عدله درکړه ده به له کله پیغور وکړې موسی زما بنګلې دي موسی خو ته د خدای سینګ پیغمبر یې بنګله دې نیسته ای موسی زما لاس کې دې بنګلو ته وګوره څومره ښکلې بنګلې دي زما تا خو بنګلې هم نیسته لولا القي علیه اسورة من ذهب که ته د خدای پیغمبر بنګلې هغه زمانه کې به رواج و د سړو به بنګلې چول ښځو د ښځو جدا بنګلې د سړو جدا اوس زمونږ جنت کې به هم خدای پاک سړو له بنګلې ورکوي نو زمونږ طالبان وي ښه بنګلې به اچوي سړي نو مې دا ګړی چې مونږ اچوي دا بنګلې نه رسو خو مونږ سره بلد یو نو بدې نه ښکاري د ښځو جدا ګړی ده د سړو جدا ګوتې سړي او ښځې نه اچوي څه ګوتمې لیکن د ښځو جدا ګوتمه ده هغه سړی واچي پې بدې ښکاري د سړو جدا ګوتمه ده هغه سره خوند کوي دقسې بنګلي به سړو اچول او ښځو نو فرعون وی نو زما بنګلو ته ته خو کمزوري ملا صاحب یې اوس هم بعضې خلک مولیانو له همدغه پیغور ورکوي ما ته خو زه کمزوري ملا صاحب یې امامتي کې او مونږ ټول عمر د مونږ خیراتونو ډوډۍ دې خوړلې دي او ته به راځې ته به باچا کېږي ته به ګورنر کېږي ته به وزیر کېږي دا پیغور اوس هم ګورې خلک ورکوي دا هغه فرعوني مثال دی چې فرعون به کوم مثال ورکاو ته پیغمبر مال به دی دولت اوس پیغمبر سره د مال څه تعلق دی مال خو ګوره نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که د دنیا د دې مال عزت او عظمت د خدای په نظر کې د مچ د وزر برابر و د مچ د وزر نو کافر له به یو ګوټو به هم نه یې ورکوي الله په نظر کې خو د مال خو د دنیا د ژوند د تېرېدو یو ذریعه ده مقصد خو نه دی د دنیا ډول دال او بنګړي دا خو د دنیا د ژوند د تېرېدو ذریعه ده اصل تاج د سرو تاج د سرو بنګړي دا نبوت او پیغمبري ده هغه خدای موسی علیه السلام نه ورکړی بیا ورغې وی ښه بس اخري خبره کوو جوړه کوو بس ته پوه شه چې ایمان نه راوړې بلا درپسې ستا قوم زما قوم ما ته پرېږده چې دا بوځم فل وطن ته زما نیکه یعقوب علیه السلام چې د کومې علاقې نه راغلی بس زمونږ دا قوم پرېږده ته به بیګارونه کې و کمزورې مزدورۍ پې کې او ښځې نر دې راله غلامان او وینځې کړي دي چې څه دې غواړې هغه پې کې ماشومان دې راله وجلي دي واړه هغه صبر ته چې د بله جمعه وکړم دا پرېږدم ما سره چې دا زه خپل وطن ته بوځم نو به هغه وي دا چې ته پرېږدم دا که مې پرېښودم پټي به څوک کوي ما له مزدوري به څوک کوي ما له به ګټې څوک اوچتوي ما له به نهرونه څوک کاري ما له به لارې څوک صفا کوي ما له به ټټۍ او دا لښتي څوک صفا کوي ما له به جارو څوک وایي مونږ له به کټوی څوک پخوي زما ماشومان به څوک لوبوي زما د قوم زما د ښځو د قوم خدمت به څوک کوي خدای پاک بس موسی علیه السلام یې نه سمیږي نه سمیږي کونټۍ ور وویشت بس اخري بس ته نور سړیتوب باندې پوه نه شوې هغه بیا چیغې کړې کونټۍ ته ګوتې کا بس موسی علیه السلام بس وی خبر اخري کوو اخري خبره کوو ته شی قابو که شی قابو که موسی علیه السلام کونټۍ راوکښته کړه وی څه وی وی داسې زما یو ګمان دی پته ته جادوګر ماته ښکاري او دا پراپیګنډه یې لومبۍ ورځې نه لګولې نو داسې کوو یو اخري فیصله بس ما ورته کوو غوسه کېږه ما کونټۍ بیا ونه غورځی بیا ونه غورځی اخري خبره کوو اخري دا چې زه د دې خپل علاقې جادوګر راغواړم مقابله ورسره وکړه نو که هغې وګټله نو ته به جادوګر یې او که تا وګټله بس بیا دې خبره وانم د موسی علیه السلام کې زړه کې یقین و چې زما دا شی خو جادو نه دی وی ډېره ښه ده بس فرعون اعلان وکړ په ټول مصر او علاقه کې وی چې څومره جادوګران مشران دي ټول لاغون کې ټول یې راوستل فرعون ته مخامخ وی دغسې موسی د امسا نه دغه جوړوي مار جوړوي
موږ هم جوړولی شي او د مار د امسا نه نه د پړو نندله جوړولی شو. بس فرعون خو پوه شو بس مقابله کو. بس د جادوګر یو څو مشران یې راوستل. کم ځای به مقابله کو؟ موعدان یوم الزینه. اختر له به دوی یو بار میدان ته وتل. هلته به یې سرکس یو میلې لګولې وې لکه اوس هم په سرکس میله یو ځای کې لګي که نه هغې کې به شرابونه هم څکلې کېدل زناکارۍ به هم پکې کېدې بادشاه به مو وزیران به مو یو میله به وه. وی بس هغه د میلې ورځ او د میلې داګ او میده مطلب د موسی علیه السلام دو کې زما د غلبه د ټوله دنیا په خپلو سترګو ویني. په تیارې وکړه د میاشتو جادوګرو که تیارې وکړه او دې رسول د پارې اوبه ورکړې د پارې او چې چاله د نظربندۍ طاقت و امر للمیدان ته خوا موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دي دو په دوه بل خوا فرعونیان او د هغه جادوګر دي چې کوم مشر جادوګرو د ټولو هغه وي یا موسی موږ مخکې وغو اما ان تلقي و اما څنګه دي ان نکون نحن الملقین ته مخکې غورځئ که موږ مخکې وغورځو. موسی علیه السلام تاسو مخکې وغورځئ. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. دا غوی رسۍ چوکې چې وغورځولې نو هغه منډې والې ويخيل إليه دین علما معلومه چې په حقیقت کې غله قیدې نه نظربندي غوندې. بعض علما وایي په دې پاره لګولې وه په یو خاص انداز تکنیک باندې چې پاره ګرمه شي نو هغه حرکت شروع کړي. خیر یو خبره درته وکړم ما چې څه ولیدل د دې زمانې د خلکو داسې ټکنالوژي دوی سره پرته وه چې هغه ټیک ته چې موجوده زموږ الکترانیک ټکنالوژي به نه وه بله وه خو زه درته کومه قصه ستاسو عقل به حیران شي چې دوی له الله کم طاقتونه ورکړي دوی څه کړي. اوس هم نظربندۍ که ستاسو خیال یې جادوګران په دې میلو کې وي که نه لوټه به تشئ چې ویړه کوي اوبه یې پکې دا جادوګر یو نظربندي غوندي په حقیقت کې پکې اوبه دي تا ته داسې ښکاري لکه دې کې چې څنګه شیشې نه خوري. ما مخکې جادوګر په خوله کې بلخ معده کې شیشې ویې خوړې چې چاله په خوله منډي که نه منډي نو په حقیقت کې اتراکه بالا چاړه دی ور په خوله منډم کې د پلاټۍ شي. دا خواشي مونږ ته ښایي مونږ ته ښایي دا چې دا د په خوله منډم نور په خولې نه منډي. نو بس وروره قرآن وایي قرآن وجاءوا بسحر عظیم چې الله وی لوی سحر را میدان تکا. الله وی بندنا الله چې یو شي ته لوی وی خو لوی به که نه ډېر لوی سحر میدان کې وغورځاو ډېر لوی سحر او موسی علیه السلام باندې طبعي او فطري لږ هیبت هم راغی چې خدای دا به څه کېږي. ته خو ټولې رسۍ منډې وی ټولې کونټۍ منډې وی او دا ټول دنیا لاسونه پړقۍ تپار خېږي چې موسی علیه السلام او فرعون وګټله جادوګر وګټله او جادوګرو مخکې فرعون ته ویلي وی که مونږ غالب شو څه به کې پیسې انعام به راکې وی انعام نه ټول به د اسمبلو ممبران کوم د شورا ممبران څوک د سینټ او څوک د قومي اسمبلۍ څوک د صوبایي اسمبلۍ من المقامات ته نږدې خلک به یې تاسو هغوی له ښه ډاډ ورکړه لالچ یې ورک چې دا رسۍ او دا منډې ترلې وی دی کې الله پاک موسی علیه السلام ته یې خوښي غورځوه که نه همسا وغورځوه او چې همسا یې څنګه وغورځوله او لوی اجدها ترې جوړه شوه او یو خولۍ یو جامې د میدان په یو سر کېښود او بل یې په دې بل سر کېښوده او لکه د قینچۍ ترې راغونډه که فاذا هي تلقف ما یأفکون چې سیب دروب جوړ کړي الواق یې تیر کړل. الواق پېژنې دا مشران پېژنې نه کشران خو د نوې پښتو بلد دي زړې نه دي بلد. الواق دې ته وي چې شخوند پرې ونه وي او شی یې تیر کړي د فضل راسې ده که او یا شی الواق تیر کړه الواق دا چې شخوند یې پرې ونه وه تلقفو شخوند یې ونه وه چې هر څوک غونډ یې تیر کړل او چې څوک شی تیر کړي نو خېټه خو غټېږي که نه غټېږي. مار کې دا صفت دی د مار خېټه خو څه داسې غټه چاټې خېټه نه چې د شي پته پکې نه لګي. مار خو چې شی تیر کړي نو موږ تاسو لرې کتلې اکثر دا ماران تاسو وګورئ نو لا ولې هغه شی په دې خېټه کې ړکې رالقې غټې ورو ورو ازمیږي نو خېټه کمیږي. نو چې دې پونټی که مار د موسی علیه السلام جوړ شو او د هر څه یې تیر کړل خېټه یې پرې ډور نه لقېده. بس جادوګر پوه شو
جادوګر پوه شو چې دا زموږ دا خبره جادو دی او د موسی علیه السلام دا خبره جادو نه دی، دا د الله د طرف نه معجزه ده. بټ ټولو جادوګرو اعلان وکړه آمنا برب موسی و هارون، د موسی او د هارون په رب زموږ ایمان. بس دې کې دویمه کېږي نه، موږ ته حق ښکاره شو. موږ ولې جادو کوو؟ او فرعون خو پوه شو چې دا خو په زرګونو جادوګر زما د قوم لاړل مسلمانان شو، دا خو اوس نورم کېږي. نو دمکي ورکړه فورا فرعون او څه وی تا موسی علیه السلام ته غږ نه کوي، هغه ته خو ټرته هم نشي کول، غږ هم نشي کول. هغه جادوګرو ته وایي ښه مانه بې سلام ایمان راوړه. ای دونه هوښیار دی، مانه بې سلام که دا شی حق و ما ته به م ویلو په غوږ کې پټ چې شی حق دی، نو ما به ویلو چې حق دی. نو تاسو مانه بې سلا ایمان راوړه. دا تاسو ته د پټه سکیم هم جوړ کړی و. ښه دا ستاسو کې موسی مشر جادوګر دی، دا ستاسو مشر چل درته ده ښولی دی، دا ما ته هم سازش جوړ کړی و چې ته به دا وکړې موږ به دا وکړو، بیا به در باندې ایمان راوړو، دا خلک به مسلمانان شي. زه ستاسو په سازش نه پوهېږم څه، دا تاسو مخکې سره یو بل سره سازش جوړ کړی او لاس او خپې به درنه پرې کړم. خې لاس او ګس خپه یا ګس لاس او خې خپه درنه پرې کوم او په سولی کومه دمکي ورکړه. هغې وی زمړه که ته موږ مړه کړې موږ به خپله خدای له لاړ شي، موږ په الله ایمان راوړی دی. ځه تیزه نه، ته څه کولی شې؟ هېڅ هم نه شي کولی. بس دقه ځای نه خبره جدا شو. موسی علیه السلام په دې فکر کې و چې اوس په څه طریقه باندې ولې زور نه چلی ورسره، یعنی یو علاج یو مارو، بس زور نه چلی. ولې هلته الله وی زور مه چلوه، زما کار دی زه کومه. الله وی ته به زور نه چلی چې سبا څوک دا ونه وایي چې د اسلام جوړ په زور راغلی، څوک دا ونه وایي چې خدای څوک پلې مردی ته نه پرېږدي او په زور یې مسلمانوي، او په مار ولا ټک ورکوي نو په زور یې مسلمانوي، او څوک دا ونه وایي چې هغه خو یې نو خو دا د مار د ټک د وجې نه مسلمانان شو. داسې نه، زه والفرض داسې چل کوم بې ماره دله بېغمه کوم، زه یې دله برابروم. اوم ټول نه، څه بعضې دا سرکرده چې کوم تو هغه سرکشي کړې ده، ځه څه چل جوړوه بني اسرائیلو. بس نو موسی علیه السلام د خپل قوم ته ووایي وایي څه په طریقه د شپې وځو بېګاله، دوی خو موږ نه خبرېږي او موږ د شپې ورسره په کورونو کې یو، څوکۍ وله کوو د وینځو، څنګه به دوی نه خپې راوباسو که موږ ته راځو خو موږ خو نه پرېږدي. وایي موږ کې واده دی کالي ته والی، کالي ته والی په دې به یقین راشي. نو هر یو کس هغه خپل مالک یې ته نه کې ته وي واده دی بېګاله موږ نه راځو، ښه دا کالي راځي، واده دی بېګاله نه راځو. کالي ته هم کړل لال او موسی علیه السلام په دې ځای کې ځو راووتل. چې راووتل بحر قلزم دی یو طرف ته، بل طرف ته بل دریاب دی او بحیره ده، منځ کې اوچه لار وه. اوس هغه اوچه لار دي اوس پکې نهر سویز جوړ شوی دی، برطانیې چې په دې علاقه حکومت هغې پکې نهر سویز جوړ کړی دی، هغه زمانه کې نهر سویز نو. نو موسی علیه السلام روغه لاره اوچه خطا کړه او په بحر قلزم ورغی. قوم ورته وایي دا دې څوک کړل؟ سمه لار دې پرېښوه په بله ورلې. وایي بس ما ته الله وایي تاسې ده نو چې څنګه الله وایي ځه. یا الله قوم خو ټول وایي چې دا لاره غلطه ده، دا خو په سمندر دریاب ورله. دغه دی د بحر قلزم، دا د بحر فارس نه یو چوه راغلی ده، خو چوه څه بحر قلزم د سمندر دریاب دی، کشتۍ او لوی لوی غرونه، د غرونو په شان بحري بیړۍ پکې ګرځي. یو خوا غر دی، لوی غر دی یو طرف ته، او بل طرف ته وادي سینا او د تیه میدان دی، دی کې راغلی لار دی غله. الله ما ته خو ټول قوم وکوي ته درته یم ځه. او دی کې فرعون خبر شو، چې خبر شو فرعون ورپسې د 7 لکو لښکر راوویست، 1 لاک تیر اندازو غشو والا، 1 لاک شاه سوارانو، 1 لاک نیزو والو،
او سره دغ نیک خلک اوس ټول دو سره روان شو، اسونه دي او اتیان دي او نیزې دي او نه پرېږدو چېرته دوی به مونږ نه کم خوا دي. ورته وایي قوم ورته وایي او یو خوا په دریاب دې راوغورځولو، بل خوا دشمن دې راپسې، مونږ درته وایو چې لار دې غلطه ده، مونږ سره خو چاقو چاره هم نشته، به څه کوو؟ موسی علیه السلام هم فکرمند شو، الله ته وایي انا لمدرکون. دغه دی الله راغلل دا پس. فلما تراءى الفئتان یو بل یې ولیدل، قال انا لمدرکون، قالوا انا لمدرکون. اعلان دې شو سیر، الله څه دې وکړل، الله سره دا څه وشو، مونږ خو را هغه دې مخامخ کاري. کلا تاسو نشئ را لاندې کولی، زه در سره یم، زه شابه چې در حق الدم ته راورسېدل. الله اوس څه وکړم؟ وی په دې کونټۍ دریاب ووهه دریاب په دې کونټۍ باندې، او 12 لارې درته جوړوم. 12 د قوم دي، هر قوم پوه کا چې په یو لار به خپل قوم ځي، او چې کونټۍ باندې سیند دریاب 12 لارې پکې جوړ شي. 12 او الله اعلان وکړ، موسی علیه السلام اعلان وکړ، 1 نمبر لار د پلان کی قوم، 2 د پلان کی، 3 د پلان کی، 4 د پلان کی، شابه جدا کېږي چې دا تقسیم شي چې زر پې تیل شو. او په دا دریاب کې په دا ویښ کې ولا فورا الله هوا ولګوله اوچې کوته، او اوبه په منځ کې ودرېدې، اوبه خو بیګې خو ودرېږي نه، ودرېدې لکه شیشې غوندې چې یو بل ته ښکاري چې یاره پرې رانشي. به دوی روان شو په دریاب کې ځي، چې دوی پورې وتل، دوی کې فرعون راورسېد. وی د فرعون لږ تساهل وکړه چې یاره نه ورځم. جبریل علیه السلام په یو اس په سور راغی چې هغه اس په وکې دا وار راوړي، داسې اس په باندې وه، نو چې هغه د دې اس مخې ته کړه، نو د فرعون د اس هغه بوی پرې ولګېده، نو چې اس په دې مخې شو ورپسې شو. دې اعلان وکړه، وی دا زما د هیبت نه دریاب شړېدلی دی، زه ربیم. موسی رانه ووته، ما وشلو، بس ورپسې شو. او چې ورپسې شو د دریاب منځ ته شو، او موسی علیه السلام پورې وت، وی د کونټۍ دریاب له یوسه چې یو ویړله، به دریاب جوخ شو، ولکه فوج سره د فرعون خدای په دریاب هلاک که. واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. ټول مې تباه کړ، او تاسو ورته کتل، ځکه چې دشمن د دشمن مخکې هلاکېږي، دا سم خوند کوي، ټول هلاک شي، قصه ختم. دغه خدایي وه. دغه فرعون الله پاک حکم وکړه دریاب ته، وی باندې غورځوه، او دغه وخت سره چې زنکده نو د مر فرشتې یې ولیدې، چغې مو والې، انی آمنت بربي. موسی پر رب نه ایمان دی. الله وی کلا، دغه اوس نه کېږي، اوس خو دې دوزخ ولیده، د مر فرشتې دې ولیدلې، اوس ته ایمان کم دی قبلېږي. الله وی الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه، بدن دې بچ کومه چې تر قیامته پورې خلکو دپاره د عبرت نمونه شي. نو دریاب بار راغورځه، قوم ګرځېده چې زمونږ 7 لکه فوج خو تللی دی، پته یې ونه لګېده څه شو، 7 لکه دې څه شو، هغې خواړو څه پته نه لګي دا په کوم طرف لاړل، چې هغوی رالل ګرځېدل. د فرعون لاش د دریاب په غاړه پروت و، باقي هر څه خطه، او غرق شوي، دا پسې غرق شوي شو. د فرعون لاش یې ونیوه، راویړه، یو ځای ته یې وړه، د دې به خاص صندوقونه و. اوس الله خو وعده وکړه چې ته به عبرت نمونه وې، یو خاص صندوقونه په هغه صندوق کې ښخ کړه، او د هغې به قانون ده چې د ده به کوم سره او سپین او کالي به یې ورسره ښخول. که د غله پې پې شوي دي چې دی د خنزیر زوی سره خو بلا مال دی او کالي دی او دولت دی، هغې د شپې تللی دي، قبر نه رستی دی، او ټول کالي مالي هر څه یې ته وړی دي، هغوی وړی دی قوم یې بل ځای ښخ کړی دی، چې بل ځای ښخ کړی هلته پې غله پې شوي دي، هغې تللی دي، هغې بیا رستی دی، کالي پې دغه کړي دي، بیا بل راغلی دی، بل هغې بیا راوړی دی او په احرام مصر کې ایښودی دی. زمارونو دې ته رعمیس ثاني وایي. ما ولید د مصر په عجیبګر کې
د چې وللم د مصر عجیبګر تابعیو زیم ته د هغې سیل مې وکړه دې ملګرو ته مې د فرعون له ورځو خو د ملاقات په نیت نه ګورې د سره مونږ څه کوو د زیارت په نیت نه ګورې د سره مونږ څه کوو کافر دی مې د پیغور په نیت ورځو په بدر کې چې اویا کافران مردار شو اویا نو نبی علیہ السلام په ساروی باندې زین واچو په سکاته واچوله وی ورځمه نو ورغې صحابه ورپسې نو دی په یو کوی کې د ابوجهل او د هغه د ملګري غورځولې نو پیغمبر علیه السلام د پی په غاړه ورته ودرېد د څه په نیت ورغې د فرعون د ابوجهل د پیغور په نیت هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا ای ابوجهله چې خدای سره کوم وعده کړې وه هغه مومونته ان قد وجدنا ما وعدنا مونږ سره چې خدای کوم وعده کړې وه خو مونږ سوټې رښتونې ومونته مونږ لفته تاسو مونته ارمان که ایمان هم راوړی څنګه به ښه وه پیغور له ورغی نو ما دې ملګري پیغور په نیت ورځي چې مخامخ ورته ودرېد ما یې میخ خندل بیا چې زنه بغیرته دوسه ارمان که تا په موسی علیه السلام ایمان لرل څه خبره خوار شی دلته پروت دی لاس رقولی شي خپله کولی شي صندوق کې پروت لاس یې داسې دی دا چې لاسونه داسې نی د دې د مړي طریقه به دا وه چې مړ به شو لاسونه به یې داسې کېښوده چې مړ به شو دې طریقه وه په هغه طریقه باندې لاسونه پراته دي د ټولو چې څومره پراته دي بلا فرعونیان دي دا دویم نمبر دی سر کې لومبې دی پروت په صندوق کې او هغې ورته ټمپریچر برابر کړی دی ګلی ورته پرته ده چې دې وخت کې دونه یخني د دې وجود ته پکار ده چې دا وجود خیر هسې هم نه خرابېږي